د افغانستان د سړک جوړونې اتحادیې غړي شرکتونه شکایت کوي چې د ټولګټو او مالیې وزارتونه او د ملي تدارکات ادارې د نه همکارۍ له امله کارونه له ستونزو سره مخ شوي دي. د دغو شرکتونو مسؤلینو نن په یوه اعتراضي کنفرانس کې وویل چې د ټولګټو وزارت ته یې 4 میاشتې وړاندې خپلې ستونزې په لیکلې او شفاهي بڼه وړاندې کړې، خو تر اوسه یې د یاد وزارت له لوري هیڅ ځواب هم نه دی ترلاسه کړی. ما بر مبنای چالش‌ها و مشکلاتی که با وزارت فایده‌نامه داشتیم تمام مشکلات خود کتباً و شفاهاً با وزارت محترم فایده‌نامه شریک ساختیم که متاسفانه جواب مثبت نگرفتیم برای حل مشکلات خود. د یادې ټولنې د غړو شرکتونو مسؤلین وایي د ملي تدارکات ادارې لخوا له 7 میاشتو راپدې خوا د ډیری پروژو وخت نه دی تمدید شوی چې له امله یې ډیری کارونه په نیمایي کې پاتې شوي دي. عدم تمدید وقت پروژه ها یکی از چالش های بزرگ است که شرکت ها مواجه شده و متاسفانه این وقتی که ضایع شده بر اساس بی‌مدیریتی ادارات زی داخل بوده و وزارت های زی داخل. دغه شرکتونه زیاتوي چې له 3 تر 8 میاشتې راهیسې د ترسره شوو کارونو انوایسونه د اړوندو وزارتونو لخوا نه دي ادا شوي او په خبره یې کله چې له اړوندو وزارتونو د انوایسونو غوښتنه کړې ورته ویل شوي چې په اړوند کود کې پیسې نه لري. عدم اجرات انوایس ها و حوالجات ما که اکثر حوالجات شرکت ها در حدود اضافه تر از 3 ماه الی 4 ماه الی 8 ماه معطل قرار میگیره و هیچ دلیل معجه قانونی وجود نداره که چرا انوایس یا حواله شرکت ها اجرا نمی شود. د یادې ټولنې غړي وایي د ټولګټو وزارت له لوري چې دوی ته د کومو پروژو ډیزاینونه ورکړل شوي ډیری د تطبیق وړ نه دي چې له امله یې له یادو شرکتونو زیات وخت نیولی او په میلیونونو افغانۍ تاوان ورته رسېدلی دی. د افغانستان د سړک جوړونې ټولنې غړي شرکتونه د مالیې او ټولګټو پر وزارتونو غږ کوي چې یادو ستونزو ته د له دوی سره په همغږۍ یوه حل لاره پیدا کړي څو هم پروژې په وخت پای ته ورسیږي او هم دوی ته مالي زیان وانه وړي.